بسم الله الرحمن الرحیم. نن سهار 9:30 بجې د مومندرې ولسوالۍ مربوط د باسول بیلې سیمه کې یوه کښتۍ اوبو ډوبه کړې ده چې متاسفانه په دې کې سپاره ټول سورلۍ هغه په سیند باندې لاهو شوي او د ژغورنې په عملیاتو کې تر اوسه پورې د باسول ولسوالۍ د دې سیمه ییز روغتون ته 10 تنه زخمیان راوړل شوي، همدارنګه 6 جسدونه چې په جسدونو کې 2 زنانه او 3 ماشومان او 1 نارینه ده. همدارنګه په زخمیانو کې ماشومان او د ښځو ماشومان او ښځې هم شاملې دي چې په دې کې د 9 تنو وضعیت ښه ده او 3 تنو وضعیت چې د ډاډ وړ نه و، هغه د الله د ښې تداوۍ په موخه د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. په سیمه کې اوس هم د ژغورنې ټیمونو عملیات روان دي او هڅه کیږي تر څو پورې څومره کسان په کښتۍ کې سواره وو ټولو ژغورنه وشي، یا جسدونه او یا هم ژوندي وژغورل شي.